کتاب 15 دقیقې، لیکوال خالد زدران. اوومه برخه، نوې نړۍ او ستړي چیرکیان. شپې ورځې تېرېدې، زما او د تبلیغي امیر ترمنځ رابطه ورځ تر بلې زیاتېده او وخت پر وخت به مو د یو او بل د حال احوال پوښتنه کوله. یو مازدیګر تبلیغي زنګ راوواهه چې نن شپه مو کار برابر کړی، راغلی ساعت به دې تېر شي او هم به نور ملګري وپېژنې. دا وخت مې تازه د ځوانۍ په درشل کې ګام ایښی و. له کوره مې په څه بهانه اجازه واخیسته. د ماښام ډوډۍ ته مې ځان په ګربز ولسوالۍ کې د تبلیغي امیر کور ته ورساوه. په حجره کې نور ځوانان هم ناست وو چې شمېر یې 12 تنو ته رسېده. تر ستړي وروسته تبلیغي زه دوی او دوی ماته معرفي کړل او بیا یې زیاته کړه، دا ټول مجاهدین او زما ملګري دي. نن شپه موږ د سړک پر غاړه امریکایانو ته مین کړو. ستا په اړه مې لا پرون یارانو ته ویلي وو، ځکه دا ټول باوري ملګري دي. زموږ مشوره پر دې شوه چې ته هم باید راسره یې. زموږ کار له نږدې ووینې او مولوي صاحب ته یې ورسوي چې موږ د وسایلو په نیستۍ کې بیا هم څومره زیار ګالو او څومره مهم کارونه کوو. ما مخکې له دې چې فکر وکړم پوره ډاډ ورکړ او خبرې مې پیل کړې. زیات خوند یې وکړ چې په عملي جهاد کې در سره شریک شم. ستاسې کار به نږدې ووینم. له ډوډۍ وروسته مو په جماعت د ماخوستن لمونځ وکړ. تبلیغي له کوره خپل روسي کلاشینکوف راواخیست. پر ټولو ملګرو یې د تیارسۍ غږ وکړ. ملګرو سم د لاسه مخونه په دسمالونو داسې وتړل چې صرف سترګې یې ښکارېدې. له ما سره دسمال نه و. مخ مې د تبلیغي په څادر د دوی په څیر پټ کړ. تبلیغي راته وویل که کوم څوک نږدې در باندې راغلل او د څراغ رڼا در باندې ولګېده، بیا مکمل ځان په څادر پټ کړه چې ونه پېژندل شي. د تبلیغي له کوره مو پلي مزل شروع کړ. تقریبا پوره نیم ساعت مزل مو په پټیو کې وکړ. وروسته سړک ته ورسېدو. تبلیغي ملګري یو او بل خوا تقسیم کړل. څو تنه ملګري د ماین د ځای پر ځای کولو په کار لګیا شو. زه له سړک سره نږدې د امیر صاحب تر څنګ ولاړ وم او شاوخوا سیمه مې څارله. ترږمۍ خوره وه، هېڅ نه لیدل کېدل، صرف د سپیو غپا مو اورېده. په نږدې پټیو کې د چنګښو اواز به شکمن کړو چې د ګزمي عسکر نه وي او هغوی به اوازونه کوي. بیا به متوجه شو چې د چنګښو غږ دی. د ماین ځای پر ځای کولو 20 دقیقې وخت ونیو. ملګرو غږ وکړ، کار خلاص شو امیر صاحب، ځو به. ټول د تبلیغي کار روان شو. کلي ته په نږدې کېدو یې ټول ملګري ودرول او هر یو ته یې خپل کور ته د تګ اجازه ورکړه. صرف زه له تبلیغي سره روان شوم. شپه مې له هغه سره وکړه. د سهار له چای څښلو وروسته یو ځای ښار ته په موټرسایکل لاړو. سړک ته مې هېڅ پام نه و چې بېګا مو مین چېرته ځای پر ځای کړی دی. شمال پله ته په رسېدو پوه شوم چې لاره بنده او پولیس ولاړ دي. کله چې پولیسو ته ورنږدې شو، یو عسکر وویل د وړاندې تګ اجازه نشته، د سړک په غاړه مین ایښودل شوی دی. د انجینري ټیم راغلی خنثی کوي، صبر وکړئ، مخته مه ورځئ. د پولیس له خبرو وروسته تبلیغي ما ته غلی وویل بېګانۍ خواري مو اوبو یوړه. اسویلی یې وکړ، بیا یې خبره وغځوله. موږ څومره خواري وکړه او د امریکایي تالیسټي جاسوسان ورته لارې څاري او زموږ خواري د $50 د لاسته راوړلو په خاطر په اوبو لاهو کوي. مین لا خوستا شوی نه و. موږ بېرته موټرسایکل ته پورته شو او د کلي پر یو فرعي لار مو ځانونه ښار ته وایسته. زه او تبلیغي په ښار کې له یوه بل څخه رخصت شو. هغه خپله مخه ونیوه او زه ښوونځي ته لاړم. په دې ورځو کې مې نور د ښوونځي له درسونو زړه تور شوی و. جهادي فعالیتونو ته مې کار وایه. خپله به لومړیتوب راته بدلېدل. نور نه په کور کې ښوونځی ښه بهانه و، خو زه به په جهادي فعالیتونو ته وتلم. یوې نوې نړۍ ته ننوتلی وم. په خوست کې د تبلیغي امیر صاحب په واسطه له داخلي مجاهدینو سره زما اړیکې ورځ تر بلې پراخېدې. ټول مجاهدین په دې خاطر احترام راته درلود چې زه د مولوي سنګین نږدې خپل وم. خو زما له مولوي سنګین سره د جهادي فعالیتونو په اړه هېڅ ډول رابطه نه وه. زه وېرېدم چې که هغه را باندې خبر شي خامخا به مې منع کړي، ځکه زما عمر او تجربه کمه وه او له بلال سره په اړیکه کې وم. بلال تر سنګین کشر د دوی دریم ورور او راز مې ورسره شریک دی. د سنګین ګروپ په دې وخت کې د فاتح کاروان په نامه مشهور و. بلال هم د یو قومندان په حیث فعالیت پکې کاوه. پر جهادي فعالیتونو او ګډ هدف سربیره زموږ ترمنځ د خپلوۍ رشتې پر یو او بل زموږ باور نور هم پوخ کړی و. په رابطه کې هم کوم مشکل نه و. یو او بل مو په اسانۍ پیدا کولی شو. کوم وسایلو ته به چې زما یا زما د ملګرو ضرورت شو، زما غږ به پر بلال و.
د او نور ټول لموږ ځانونه نسپمول. د شمالي وزیرستان څخه به خوست وسایل پټو لارو را لېږل او تر موږ را رسېدل. موږ څو نفرو چریکیانو د خوست په ښار کې دننه فعالیت پیل کړی و، په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونو د دا ډول مجاهدینو د پیدا کولو لپاره شپه ورځ یوه کړې وه. د دوی له پېژندلو وروسته یې سم د لاسه د دوی په کورنیو چاپې وهلې او دا ډول مجاهدین به یې په کورونو کې دننه شهیدانول. کله کله به ورسره د کورنۍ نورو غړو ته هم زیان رسېده، مګر موږ د همدې احساس له مخې چې د وطن د ازادۍ جګړه کوو دا ډول خطرونه له پامه غورځولي وو. مخه مو کار ته وه، پوهېدو چې په دې سپېڅلې لار کې شهیدان شو افغان ولس به راباندې ویاړ کوي او د افغانستان په تاریخ کې د نومونه او کارنامې په زرینو کرښو ولیکل شي. د خوست ښار په زاړه مارکیټ کې زموږ د یو خیاط ملګري عبدالله خان کوټه وه. له هغه سره زما پېژندګلوي د یو نږدې ملګري کتابخان په وسیله شوې وه. کتاب او عبدالله خان یو ځای په همدې کوټه کې خیاطي کوله. عبدالله خان ګلدوزو د نارینه‌و د جامو غاړې به یې ډېرې ښې ګلدوزولې. په قوم زدرانو او په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې اوسېده. له جهاد او مجاهدینو سره یې د زړه له کومې مینه لرله، ځکه خو د ده کوټه د ښار په زړه کې په یو پټ جهادي مرکز بدله شوه. موږ دې کوټې ته پټ تګ راتګ هم نه کاوه، بلکې ښکاره به تلو راتلو. د ځوانۍ مرحله وه، د هېڅ ډول خطر پروا مو نه کوله. زموږ په تګ راتګ سربیر عبدالله خان په خپله کوټه کې د موټر ټایپ او غټ لاسپیکر نصب کړی و چې ښه په ډاډه زړه یې پکې د مجاهدینو ترانې غږولې. د عبدالله خان په ګاونډ کې د یو بل خیاط کوټه وه. د هغه کوټې ته به بیا د رخصتیو پر مهال د KPF عسکرو تګ راتګ کاوه. موږ یې ښه پېژندلو، خو د شخصي پېژندګلوۍ پر اساس یې مشکل نه راته جوړاوه. یا یې له موږ ډار درلود چې د مشکل له جوړولو وروسته به بیا مجاهدین موږ یا هم زموږ کورنیو ته کوم زیان ورسوي. د عبدالله خان د خیاطۍ کوټې په لږ وخت کې د طالبانو د کوټې په نوم شهرت پیدا کړ او ټولو دکاندارانو د طالبانو د کوټې په نامه پېژندله. دې کوټې ته به له تشکیلونو راستانه شوي مجاهدین هم راتلل چې د ښاري خلکو په څیر لباس به یې کړی و. هر مجاهد به چې د دې کوټې ته راورسېد د سنګر ټوله ستړیا به یې یو دم ورکه شوه. داسې احساس به یې کاوه لکه خپل کور ته چې را رسېدلی وي. همدلته به یې له ښاري چریکي مجاهدینو سره د سنګر سړې تودې شریکولې. زموږ د جهادي فعالیت د ضرورت ور ټول وسایل په همدې کوټه کې خوندي ایښي وو. له همدې ځایه به مجاهدینو ته د فعالیتونو لپاره ورکول. 3 کاله ووتل چې موږ د عبدالله خان له کوټې جهادي فعالیتونه پلانول او سرته رسول. له عبدالله خان څخه په 3 کارونو کې یوه ورځ هم موږ پر دې پوه نه شو چې دی ووایي خدای مکړه ستاسې په سر کوم جنجال راته جوړ نه شي.